دوه مهم خبرونه: عبدالله له هیواد څخه لاړ او اشرف غني بیرته راځي. جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عبدالله هند ته لاړ. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله تایید کړه چې د څو ورځو لپاره هند ته روان شو چې کوچنی اختر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. دا له کله چې طالبانو پر افغانستان بیا واک ټینګ کړی دی لومړی وار دی چې عبدالله له افغانستانه بهر په سفر ځي. مخکې راپورونه و چې د طالبانو حکومت پر ښاغلي عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر بندیزونه لګولي. بل خو اشرف غني د طالبانو سلاکار ټاکل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي ښایي پخوانی ولسمشر غني د طالبانو سلاکار شي. د ملي امنیت پخوانی مشر نن ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې حشمت غني د پاکستان په پلازمینه کې د ISI له چارواکو سره کتلي دي. ښاغلي نبیل په دې فیسبوک پاڼه کې لیکلي حشمت غني پاکستان ته د اشرف غني د ځانګړي پیغام د استولو پر مهال د طالبانو د حکومت د سلاکار په توګه د اشرف غني د راستنېدو او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او د مرکزي بانک د پیسو په خوشي کولو د هغه په اغیزمنتوب خبرې وکړي. دوی تر یو حده موافقه کړې ده. دا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر وویل دا مهال د طالبانو دریځ معلوم نه دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د جمهوریت ریاست پر مهال د اشرف غني له منتقدینو څخه و. نو موري د ملي امنیت له پخوانی ریاست څخه هم د اشرف غني د سیاستونو د مخالفت له امله استعفا ورکړه. یو شمېر هیوادوالو د نبیل د یاد خبر په غبرګون کې بیا لیکلي که اشرف غني بیرته هیواد ته راشي هم د یو ملي شخصیت په توګه به په هیواد کې ژوند کوي او ښایي په اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند غوروالي لپاره همکارۍ ته چمتو وي. خو دا به په دې معنی نه وي چې هغه به د طالبانو سلاکار وي.